بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زما رونو خویانو چې ټول برو جوړ او د صحت په جامه کې یای. نن درته د الله پاک صفات نوم مالک الملک جل جلاله د دې معنا او خواص خایم چې زموږ د باره کې ډېرې اوچتې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د نورو دوستانو سره هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کړئ. د ما رونو خویانو مالک الملک جل جلاله دا د الله پاک صفات نوم دی. معنی دا د ټول جهان مالک. وز د دې څو خواص دي دغه درته وایم. نمبر 1 وړاندې خاصیت زما رونو خویانو ډېر اوچت او فایدهمند دی چې څوک هم دا یا مالک الملک دا همیشه دپاره وایي نو الله تعالی به یې مالداره کړي او د خلقو نه به یې بېنیازه کړي او انشاء الله د چا محتاج به هم نه وي. نمبر 2 دویم خاصیت دا دی د ما رونو خویانو چې کوم یو بادشاه یو ملک فتح کول غواړي نو هغه دی دا یا مالک الملک په کثرت سره وایي انشاء الله کامیاب بشي. نمبر 3 دریم خاصیت هم زما رونو خویانو ډېر اوچت او فایدهمند دی چې څوک هم دا یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام دا ډېر وایي نو که غریب وي نو انشاء الله مالدار بشي. نمبر 4 څلورم خاصیت دا دی زما رونو خویانو چې کوم یو بادشاه خپل حکومت مضبوطیا غواړي نو هغه دی دا یا مالک الملک په کثرت سره وایي انشاء الله ډېر فایدهمند دی ورله. نو دا دوستانو د الله پاک صفاتی نوم مالک الملک جل جلاله د دې معنا او خواص امید ده چې تاسو به پې پوهه شوي یئ. دا ویډیو مخې ته ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.